سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه مسیح ورار زمان یو ځل بیا د سمارټ سټارټ یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د السټریټر 12مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته صرف د رنګ په اړه وغږیم. اما د رنګ به د رنګ کوم علم چې دی هغه یو ډېر پراخ او واسع علم دی. نو زه صرف غواړم چې دومره معلومات تاسو ته درکړم چې تاسو وکړئ چې دغه کورس د موږ سره د رنګ په کارونې باندې مخته یوسئ. یعنی د رنګ کوم چې کالر تیوري ده هغه یو ځان ته علم دی، یو ځان ته درس کېدلی شي، یو ځان ته کورس دغونه جوړېدلی شي. نو په دې خاطر باندې زه غواړم صرف د کالر یا د رنګ کوم مربوط چې د موږ د درس کېږي صرف غواړم هغه یو څه ساحه باندې تاسو ته یو څه در زده کړم. نو وګورئ موږ د مخکې څخه تاسو ته د کالر سکیمز رااخیستي دي، سمه ده. کوم چې کالر سکیم دی یعنی زه صرف غواړم تاسو ته په دغو جلسو کې دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو په السټریټور کې یو ښه ډوله رنګ وکاروو. ځکه ځینې ځایو کې به تاسو لیدلی وي چې تاسو کله چې رنګ کاروئ تاسو پخپله نه وي خوښ شوی چې دا رنګونه خو هېڅ د ما د خوښې نه شول یا د ما د طبع رنګونه دغه نه دي. اما د رنګ کوم کارونه چې ده هغه مختلفې طریقې لري چې تاسو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. نو کوم سکیم چې دی دغه د کالر سکیم چې دی د هغو نه تاسو استفاده کړلی شئ. یعنی دغو تصویرونه زه تاسو ته غواړم صرف د یو یادونه وکړم چې تاسو رنګونه مختلف ډوله کارولی شئ چې خوشبختانه په السټریټور کې کالر سکیم چې دی د کالر ګاید په نامه باندې راغلی دی. تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره خپل د خوښې رنګونه پیدا کړئ. نو وګورئ تاسو دلته مختلف ډوله د رنګ کارونه لرئ. لومړی تاسو کولی شئ چې څنګ په څنګ دوه رنګونه وکاروئ. دوهم قدم کې کولی شئ چې تاسو د کالر سکیم څخه دا یو مکمل کالر سکیم نه دی سمه ده. نو زه نور غواړم تاسو ته چې کوم د السټریټور مربوط دی په هغو کې تاسو درس درکړم. اما صرف تاسو دلته یادونه کوم چې تاسو دغه ډول رنګونه کارولی شئ. کمپلیمنټري رنګونه کارولی شئ، یو د بل مخامخ رنګونه څنګ په څنګ، همدغه ډول 3 دانې رنګونه څنګ په څنګ او 4 دانې څنګ په څنګ رنګونه چېرته د تاسو رنګونه مختلف الډوله وي. نو په همدغه ډول سره وګورئ زه کنټرول A دا مکمل ډول سره له منځه وړم. نو د ټولو نه د مخکې تاسو خو کولی شئ کوم د سواچس رنګونه چې دي له دې څخه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ. د سواچس کومه لویه لایبرري چې ده د هغو نه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ. وګورئ لایبرري ته راشئ، دلته څومره مختلف ډوله رنګونه دلته موجود دي چې تاسو کولی شئ چې د هغو نه استفاده وکړئ. وګورئ که زه چېرته کلیک وکړم دلته به مکمل کوم سواچس چې دی د هغو لایبرري به دلته راخلاصه شي چې تاسو کولی شئ چې د هغو له رنګونو څخه هم استفاده وکړئ. اما زه غواړم چې د موږ د خوښې کوم رنګ چې د موږ په خوښه دی د هغو مختلف رنګونه نور پیدا کړو. یعنې تاسو کوشش مه کړئ چې تاسو په خپل پروژه کې یا په خپل ډیزاین کې مختلف رنګونه وکاروئ، 4 6 8 رنګه وکاروئ. اما د ټولو نه ښه ډیزاین هغه دی چې په هغو کې موږ ډېر کم رنګونه وکاروو، ډېر ساده وي، سمه ده. نو د ټولو نه د مخکې وګورئ زه غواړم چې تاسو ته د رنګ د ټاکلو طریقه وښیم. نو وګورئ زه غواړم چې دلته یو څو شیپونه راواخلم، له دې نه کافي اخلم په دغه ډول. نو د ټولو نه د مخکې زه غواړم تاسو ته کوم کالر ګاید چې دی د هغو په هکله لږ معلومات درکړم. وګورئ لومړی دی کالر. په کالر کې دلته چې تاسو هر ډول یو شی په انتخاب کړی وي تاسو کولی شئ چې دلته صرف په هغو باندې کلیک وکړئ او خپل هغه کوم شیپ چې دی هغو ته رنګ ورکړئ. په دوم کوم مرحله چې دا د رنګ د ټاکلو دپاره هغه کالر ګاید دی، سمه ده. وګورئ کالر ګاید د موږ سره ډېره مرسته کوي تر څو پورې موږ د یو ډیزاین لپاره د هغو رنګونه پیدا کړو. اما تر ټولو نه لومړنۍ مرحله چې تاسو باید هغه طی کړې اوسي هغه دا ده چې تاسو باید لومړی قدم کې د خپل د خوښې وړ رنګ وټاکئ. د مثال په ډول سره تاسو ته مشتری راځي وي چې دغه د ما د خوښې رنګ دی او زه غواړم چې د خپل شرکت یا د لوګو دپاره دغه رنګ څخه استفاده وکړم او دغه کارول غواړم. نو وروسته تاسو کولی شئ د کالر ګاید څخه استفاده وکړئ. یعنې لومړی شرط تاسو دا دی چې تاسو باید د خپل د خوښې وړ رنګ وټاکئ. نو زه راځم
د مثال په ډول سره یو رنګ ټاکم، مثلا دغه ډول رنګ زه ټاکم، یعنی دغه د ما د خوښې رنګ دی. نو که چېرته تاسو دلته یو څه دقت کړی وي کوم کلر ګایډ چې دی دلته چې موږ کوم رنګ وټاکو وګورئ هغه په اتوماتیک ډول څه مکمل تغییر خوري یا په هغو کې بدلون راځي. سمه ده. نو دو ځای ته تاسو باید پام وي چې لومړی رنګ باید تاسې وټاکئ، نورې کومې مراحل چې دي د هغو ذمه چې ده هغه د کلر ګایډ اثر ده. نو وګورئ موږ لومړی کوم رنګ چې و هغه موږ انتخاب بخښنه غواړم موږ هغه انتخاب کړی دی. نو په همدغه ډول سره وګورئ سمه ده. نو موږ هغه لومړی رنګ انتخاب کړی دی. اوس په لومړی کې زه غواړم تاسو ته صرف دوه ډوله رنګونه وکړم، یعنی تاسو اوس دغه کوشش لرئ چې دوم رنګ زه څه ډول وټاکم. همه کوم چې د ګرافیک ډیزاینینګ قوانین چې دي هغه دلته په کلر ګایډ کې مکمل تطبیق شوي دي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دوم رنګ د دوی پیدا کړئ چې د دوی څخه راځي، نو تاسو به راځئ دلته وګورئ کمپلیمنټري باندې به کلیک وکړئ. د دغو رنګ چې تاسو انتخاب کړئ د هغو به تاسو ته دوم رنګ دلته درکړل شي. سمه ده. کله چې په دو باندې تاسو دلته کلیک وکړئ وګورئ کمپلیمنټري دوه ډوله رنګونه غواړئ چې یعنی هغه رنګ پیدا کړئ چې د دغو رنګ سره ډېر ښه راتللی شي. نو د دې نه زه یو بله کاپي اخلم. کله چې د دغو رنګ کمپلیمنټ موږ راوسته دلته راځم، زه په دې باندې کلیک کوم. دلته یې مختلف حالتونه دي، ټینټونه یې دي چې په کوم ډول یعنی دغه رنګ څومره ډول سره ډېر تیز وي. سمه ده. نو موږ یې په همدغو لومړني حالت باندې ده پرېږدو. نو وګورئ موږ دوه هغه ډول رنګونه دلته پیدا کړلی شوای چې هغه د ګرافیک ډیزاینینګ د قوانینو په اساس باندې یو د بل سره ښه راتللی شي. نو په همدغه ډول سره وګورئ زه غواړم د دغو یو بله کاپي هم واخلم. سمه ده. د دغو کاپي چې ما واخیستله یو څه اندازه یې کوچنی کوم تر دغه حده پورې، تر څو پورې زه تاسو ته وښیم چې دغه رنګ په دې کې څنګه راځي. نو راځو ما د هایډراپر څخه استفاده کړم، دا رنګ دلته اپلای کوم، اما یو څه اندازه ده لویومه په دغه ډول سره. سمه ده. له دې نه هم یوه کاپي را اخلم او دلته یې ږدمه. دلته اوس د هایډراپر څخه موږ د دغو په ذریعه باندې دو رنګ را اخلو. وګورئ صرف په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. اما ولې دلته نه راځي؟ ځکه چې دغه د کوم لیر چې دی هغه شاته دی. نو لومړی موږ باید د دو لیر مخته راوړو په دغه ډول سره. نو دلته اوس وګورئ تاسو به په خپله کوشش کوئ تر څو پورې هغه بیکګراوند د خپلې پروژې لپاره انتخاب کړئ چې تاسو ته ښه ښکاري. نو هغه د تاسو شخصي نظر دی چې کوم بیکګراوند تاسو ته ښه ښکاري تر څو پورې تاسو په خپله پروژه کې د هغو نه استفاده وکړئ. نو وګورئ زه غواړم دغه رنګ انتخاب کړم، یعنی دغه رنګ د ما دپاره اوس له منځه ولاړه، دا زه حذف کوم، له منځه یې وړم. سمه ده. نو دا انتخابوم په دغه ډول سره وګورئ او دا دلته یو خواته راوړم تر څو پورې د موږ د کار کومه ساحه چې ده هغه یو څه پراخه راسي. وګورئ نو زه غواړم یو ساده ډوله ډیزاین وکړم. بیکګراوند خو ما انتخاب کړه. که چېرته تاسې نوي انتخاب کړی نه وي، یعنې کوم رنګ چې دلته د مخکې څخه انتخاب شوی هغه به تاسو نه انتخاب شي. که چېرته تاسو غواړئ چې له دې ځای څخه راواخلئ نو تاسو د هایډروفیټ څخه استفاده وکړئ. وګورئ په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې هر یو بیکګراوند چې زړه مو غواړي دلته یې ورته ټاکلی شئ. نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه تغییر کړئ. سمه ده. چېرته د تاسو خوښ نه شوله. نو په همدغه ډول سره وګورئ دلته هم تاسو کولی شئ چې د کوم رنګونه چې دي د هغو څخه استفاده وکړئ او د خپل د خوښې رنګ پیدا کړئ. لکه څنګه ما چې مخکې درته ویلي د سکیم څخه تاسو استفاده کړی شئ. وګورئ موږ هلته کمپلیمنټري کالر انتخاب کړی وه، نو دلته موږ ته اوس هغه ډول رنګ انتخاب شوی دی کوم چې یو د بل په مستقیم کې دی. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه. نو که چېرته تاسو غواړئ چې اصله کمپلیمنټري کالر یا رنګونه انتخاب کړئ، وګورئ په دغه ډول سره به هغه تاسو هم دلته درې رنګه تاسو ته درکوي، د هغو نه تاسو استفاده کولی شئ. هغه درې رنګونه دغه رنګونه دي. وګورئ هلته به په اتوماتیک ډول سره تاسو ته تغییر خوري یا به په هغو کې بدلون راځي. نو خیر دی دا موضوع دې وي کوم چې د رنګ مربوط درسونه دي هغو ته. نو وګورئ کله چې تاسو بیکګراوند انتخاب کړه، تاسو په دویم قدم کې کوم رنګ چې غواړئ هغه وکاروئ، هغه دغه رنګ دی.
نو دغه رنګ وګورئ زه د مثال په ډول سره یو شیپ را اخلم، یو ساده شیپ را اخلم، مثلا یا هم یو بل شیپ را اخلم. وګورئ خیر دی، نو راځو زه دلته همدغه یو سټار شیپ را اخلم خو یو څه یې کوچنی کوم. دلته یعنی دوهم رنګ چې زه کارول غواړم هغه د موږ هغه کوم رنګ دی چې موږ مخکې دلته سلیکټ کړی وه. سمه ده، نو راځو موږ صرف دغه مربوط شیپ بخني سره کوم شیپ چې دی هغه سلیکټ کړو. نو کمپیوټر نن یو څه یاري نه کا، نه پوهېږم یو څه ضعیف دی. سمه ده، اوکې وګورئ په دغه ډول سره. نو اوس زه غواړم چې په دې کې دغه کوم شیپ چې دی دا هم وکاروم، خو په کوم رنګ کې کوم چې د کمپلیمنټري رنګونو څخه موږ هلته راخیستلی وه. سمه ده، یو څه یې کوچنی کوم په دغه ډول سره. اوکې راځو د هایډروپر څخه استفاده کړو او دلته موږ دې ته دغه ډول رنګ چې دی هغه اپلای کوو. اما د مخ نظر باندې دا یو څه ښه رانغلله، نو زه راځم د پین څخه یا هم د یو بل شیپ څخه زه استفاده کړم، یا هم همدغه کوم شیپ چې دی موږ دی دو ته زه یو ډیزاین ورکوم، ساده ډیزاین په دغه ډول. اوکې وګورئ سمه ده. نو یعنی مختلف کارونه دلته تاسو کولی شئ چې ترسره یې کړئ، چې تر څو پورې تاسو هغه ډیزاین ښه راشي. صرف دلته د موږ هغه هدف چې دی، هغه اساس هدف چې دی هغه د موږ د دویم رنګ پیدا کول دي. سمه ده چې هغه موږ تقریبا پیدا کړی دی. سمه ده، نو نه غواړم چې نور په دې کې ایډیټ وکړم، صرف غواړم چې دغه کوم شیپ دی دا یو څه رالوی کړم په دغه ډول سره. نو دغلته د کوم چې شیپ بلډر و موږ مخکې ویلی وه د هغو څخه استفاده کړم. هغه کومه بیروني ساحه چې ده هغه د هغو موږ له ډیزاین څخه له منځه وړم. سمه ده، نو وګورئ سلیکټ شوي دی، صرف په الټ باندې کلیک کړم تر څو دغه بیروني کومه ساحه چې ده دا له منځه ولاړه سي. وګورئ اوکې په کوم وخت کې به تاسو په الټ باندې کلیک کړئ چې تاسو ته دغه د شیپ کوم ظاهري شکل چې دی هغه تاسو ته بدل شوله. نو وګورئ ډېر په ساده ډول سره موږ هغه له منځه یې وړله چې دا مربوط دی تیرو جلسو دی. د دو کوم سټروک چې دی هغه زه له منځه وړم او ګورئ سټروک ته راځو. اوکې سمه ده، تر څو پورې هغه بیروني ساحې سره دا مساوي راشي. نو په همدغه ډول سره راځم دو ته یو مثلا یو عنوان ورکوم. نو عنوان هغه تاسو چې هر ډول عنوان خپل ډیزاین ته ټاکل غواړئ هغه تاسو ټاکلی شئ. د مثال په ډول سره زه عنوان لیکم سمارټ سافټ او د دغو کوم اندازه چې ده تر شپېتو پورې لویوم یا هم 2 اوکې په دغه ډول سره. سمه ده، نو کوم د دو پونټ چې دی هغه هم زه یو څه تغییرول ورته غواړم تر څو پورې پونټ یو ډول سم ښکلی پونټ راسي. نو په همدغه ډول سره زه راځم یو د سنسریف څخه یو فونټ اخلم په دغه ډول سره. وګورئ دا پونټ زه ټاکم. نو وګورئ کله چې تاسو پونټ وټاکله موږ غوښتل چې په دې کې دوه ډوله رنګونه کار کوو، اما تاسو سپین رنګ په هر ډیزاین کې کارولی شئ په صورت کې کله چې د تاسو رنګ یو څه ښه راتلله. سمه ده، نو زه راځم عنوان ته دغه ډول رنګ ټاکم. اوکې نو په دوم قدم کې موږ غواړو چې دو ته مثلا یو څه اندازه ټکسټ هم دلته وکاریو، اما دغه ټکسټ یو څه ډېر لوی دی. نو لومړی خو موږ باید د دغو ټکسټ کوم لوګو چې د هغه بخښنې سره کوم فونټ چې دی هغه موږ باید ورته تغییر کړو او اندازه یې هم باید ښکته وي تقریبا تر ګورو یې 40 سمه ده.
نو په همدغه ډول سره وګورئ زه غواړم دلته په همدغه ډول سره یو ساده ټکسټ ولرم نه غواړم چې ډېر څه پکې زیات کړم نو لومړی زه ګورم د دو رنګ سره چې دغه رنګ دلته څنګه راځي څه معنی اما صرف رنګ وګورئ دا رنګ دلته ډېر ښه نه راځي نو زه له سپین رنګ څخه استفاده کړم وګورئ اوکې دا چې کله تاسو سلیکټ کړه وروسته له سلیکټ څخه تاسو کله شي سواچز څخه دوته رنګ وټاکئ نو وګورئ دغه یو ساده ډوله ډیزاین شوله اما که چېرته تاسو غواړئ چې مطمئن سئ چې زه غواړم یعنې په بل رنګ کوم چې بل کوم رنګ موږ انتخاب کړی دی په هغو کې هم تاسو غواړئ چې دغه ډیزاین یو ځلې وګورئ چې په هغو کې څنګه راځي نو تاسو کولی شئ چې په دغه ډول سره له هغې نه هم استفاده وکړئ اوکې نو زه راځم کوم ساحه چې د دو د ډاشبورډ هغه یو څه ورته لویوم په دغه ډول سره نو کمپیوټر نن یاري نه کوي وګورئ ډېره ضعیفي کا نو دلته تاسو کولی شئ ډېر ساده ډول سره دوی ته کوم رنګونه چې دي هغه ورته تغییر کړئ صرف تاسو به راځئ په مربوطو لیر باندې به کلیک کړئ مثلا دغه رنګ زه ورته دا ځلې اپلای کول غواړم اما د ټولو نه د مخکې دلته چې کوم دوه رنګونه وو هغه تاسو باید سلیکټ کړئ تر څو پورې تاسو هغه لاسه ورنه کړئ وګورئ په دغه ډول سره تاسو نو چې هر یو ډیزاین دلته خوښ وي هغه د خپلې پروژې لپاره تاسو ټاکلی شئ نو په همدغه ډول سره وګورئ زه راځم یو بل ساده ډیزاین هم دلته تاسو ته کړم اوکې کنټرول 0 څه معنی نو دوم ډول ډیزاین چې زه غواړم تاسو ته هغه وکړم هغه د دریو رنګو دی وګورئ الټ بټن تر څو د هغو ځای یو کاپي راواخیستل شي څه معنی نو وګورئ کله چې تاسو له دې نه یو کاپي راواخیستله نو یعنې تاسو غواړئ چې دلته درې ډوله رنګونه کار کوئ اته څلور ډوله نو زموږ جلسه تقریبا نوره ډېره په اوږدېدو شوله نه مې غوښتل چې دومره یې اوږده کړمه ځکه ډېره ساده موضوع ده نو تاسو باید لومړی د هغو ته رنګونه وټاکئ د مثال په ډول سره وګورئ زه راځم دوته کوم هغه لومړی رنګ چې دی موږ هغه دوته موږ ټاکو سمه ده وګورئ دلته زه یو کوچنی بکس رااخلم لومړی رنګ د مثال په ډول سره دا ځلې زه د سره رنګ څخه استفاده کړم نو په دغه ډول سره له دې نه کله چې موږ سور رنګ سلیکټ کړله نو زه دا ځلې غواړم چې درې ډوله رنګونه دلته وکاروم په دغه ډول سره نو لومړی موږ باید سور رنګ سلیکټ کړی وي او دلته موږ باید راسو او درې ډولونه کوم چې د سلاکس کمپلیمنټري ده په دې باندې موږ کلیک کړو کله چې په دې باندې موږ کلیک وکړو دلته به موږ ته د دغو رنګ مربوط درې نور رنګونه هم راکړي نو دغه رنګونه زه رااخلم په دغه ډول سره سمه ده نو اوس له دغه رنګونو څخه زه دلته استفاده کړم د مثال په ډول سره کوم بیکګراوند چې دی هغه دلته کوم مخکې تخنیک چې ما تاسو ته وښود له هغې نه تاسو دلته هم استفاده کړلی شئ سمه ده د مثال په ډول سره وګورئ زه له دې نه یو کاپي راخلم تر څو پورې تاسو هغه خپل کوم رنګونه چې دي هغه وپېژندئ چې کوم رنګ دی موږ په دغه ډیزاین کې ښه راتللی شي سمه ده له دې نه زه درې دانې کاپی اخلم نو په همدغه ډول سره وګورئ درې واړه رنګونه دلته موږ ورته اپلای کیو سمه ده نو کله چې درې واړه رنګونه موږ راواخیستل نو له دې نه موږ یوه کاپي رااخلو په دغه ډول سره سمه اوکې یا د کار د اسانتیا لپاره تر څو پورې د موږ کار اسانه وي له دغې یو څخه موږ یو کاپي رااخلو نو کله چې له دې نه موږ یو کاپي راواخیستله نو موږ کنټرول څخه استفاده کړو تر څو پورې له دې نه نورې کاپۍ هم واخلي اما د ټولو نه د مخکې موږ باید لومړی دغه کوم شیپ چې دی د منظم کوم څه ته چې د موږ په رنګ کې ضرورت کېږي سمه ده یا د دغو رنګ په ټاکنه کې موږ ته ضرورت کېږي تل دې نه زه یو بله کاپي هم اخلم
په دغه ډول سره سمه ده. نو د دوی کوم رنګ چې دی مثلا دا ځلې دا رنګ ټاکم. نو اوس زه د دې نه کافي اخلم 3 دانې ځکه د موږ 3 رنګونه دي که 4 دانې رنګونه موږ وي 4 واړو کاپي موږ راخلو. نو لومړی تاسو باید بیکګراوند انتخاب کړئ. د مثال په ډول موږ سور بیکګراوند دلته انتخاب کړه. کله چې موږ سور بیکګراوند دلته انتخاب کړه اوس موږ غواړو چې په دوی کې د رنګونه وګورو چې کوم رنګ په دې کې ښه راځي. لومړی خو سور چې دی هغه که موږ اپلای ورته وکاریو که ونه کاریو پارک نه کاپه کې سمه ده. نو خیر دی موږ یې په لومړی کې کاریو تر څو پورې تاسو ته د هغوی یو څه معلومات وشي بیا وروسته سمه ده یعنې په هغو کې غلط نه شئ تاسو. نو زه دا یو څه لویوم تر څو پورې له دې سره یو څه اندازه توفیر پیدا شي. په دغه ډول سره دا راوړم سنټر ته. نو اوس د کار د اسانتیا لپاره تاسو به له دې نه 3 نورې کاپۍ اخلئ په دغه ډول سره کنټرول ډي سمه ده. نو که چېرې تاسو وګورئ اوکې نو موږ ماوس ته لاسرسی اوس نشته دی د کنټرول ماوس څخه استفاده کړو ځینې وخت هغه مشکلات راځي سمه ده. نو وګورئ تاسو باید صرف هغه شیپونه انتخاب کړئ چې غواړئ بیکګراوند یې کړئ تر څو د تاسو هغه کار یو ډول اسانه وي. وګورئ موږ بیکګراوند کله چې انتخاب کړه رنګونه به ډېر په اسانۍ سره پخپله دې ته اپلای شي سمه ده. نو راځو دا ځلې دا بیکګراوند انتخابوي. نو اوس وګورئ تاسو باید هغه رنګونه حذف کړئ چې تاسو پوهېږئ چې هغه هېڅ ښه نه راځي. د مثال په ډول سره په لومړي قدم کې زه دغه 2 رنګونه حذفوم سمه ده او بیا ځلې دغه رنګونه حذفوم له منځه یې وړم او بیا ځلې بخښنې سره هغه خو موږ هغه مین اصلي رنګونه او دا ځلې دا رنګونه له منځه وړم. نو دلته هم تاسو باید اوس کوشش وکړئ هغه رنګونه دلته وکاروئ چې تاسو بیکګراوند یعنې تاسو خپل بیکګراوند دلته ټاکل غواړئ. نو تاسو چې هر ډول بیکګراوند دلته ټاکل غواړئ تاسو کولی شئ چې هغه دلته ورته وټاکئ سمه ده. نو د مثال په ډول موږ بیکګراوند کوم رنګونه چې دي موږ دغه 2 ډوله رنګونه دلته د خپلې کوم ډیزاین چې د هغو دپاره وټاکل سمه ده. نو زه غواړم چې دا حذف کړم له منځه یې یوسم صرف یې سلیکټ کړئ او د ډیلیټ بټن څخه کار واخلئ سمه ده. نو کله چې تاسو د ډول سره بیا ځلې د هایډرافر څخه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره زه غواړم چې مثلا بیکګراوند سور کړم او کوم دغه رنګ چې دی دغه رنګ هم غواړم په دغه ډول یې کړم سمه ده او دغه د شیپ رنګ چې دی دا به هم تاسو په دغه ډول سره کړئ وګورئ. نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د هغو رنګونو څخه استفاده وکړئ. هر ډول رنګ کې د تاسو خوښه وي د هغو رنګونه مختلف دلته تاسو پیدا کولی شئ. وګورئ څو تقریبا 4-5 رنګونه چې یو د بل سره د کوم ګرافیک ډیزاینینګ په قوانینو په اساس باندې راتللی شي دلته تاسو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ او هغه وټاکئ. اما لومړی شرط چې تاسو دپاره هغه دا دی چې تاسو باید خپل هغه رنګ د مخکې څخه مشخص کړی وي چې دغه رنګ کارول زه غواړم. او که چېرې تاسو غواړئ چې مختلف رنګونه د هغو وټاکئ نو بیا تاسو کولی شئ د کلر سکیم څخه هم استفاده وکړئ. نو دغه د موږ د رنګ مربوط ویډیو وه چې ځینو ملګرو غوښتنه کړې وه. نو که چېرته تاسو دغه درسونه خوښ شوي وي نو کولی شئ له خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو دغه وه د نن ویډیو څخه تر بلې ورځې پورې تاسو ته سپارم.